پیرروخان بابا، میرویس خان بابا، دغه شانتي خوشحال خان بابا، صمد خان بابا او باچا خان بابا، دا ټول هغه مشران دي چې زمونږ او ستاسو غوندې پښتانه وو او ډېر پښتانو کې دوی له الله پاک ډېر زیات طاقت او همت ورکړی وو. دا څه وجه وه؟ زما په خیال باندې همدغه یو وجه وه چې دوی خپل ژوند کې مقصد دا ګرځولی وو چې موږ د ټول قام د ترقۍ، د ټول قام د کامیابۍ فکر وکړو او د هغې دپاره به یې هلې ځلې کولې. نو دقې وجې نه الله پاک طاقت او همت هم دوی له هومره غټ ورکړی وو. زه یو ځل تللی وم کوټې ته، نو زما هغه ملګري په خپل کور کې د باچا خان تصویر لګولی. نو ما ورته وویل دا تصویر دې ولې لګولی دی؟ باچا خان خو د 400 و. نو هغه وایي چې باچا خان به د 400 نه زمونږ کوټې ته زمونږ د خیر ښېګړې تپوس پوښتنې له راته او زمونږ خیر ښېګړې فکر به یې کولو. نو زمونږ هغې سره ډېره مینه وه، ځکه مونږ نن د باچا خان تصویر په خپل بیټک کې لګولی دی. نو ځکه خو صاحب شاه ځکه خو رحمت شاه سایل صاحب وایي چې اولس جانان که نو د ټول اولس جانان بشي، که لږ په خپله ځمکه ودرې د اسمان بشي، بیا به تنبیږي د پلکونو ګزارونه درنه، د ستمګرو مینه وکړه نو سندان بشي، یا بنجارۍ شه یا ملنګ د پښتنو د کوڅو، سایله دا اعزاز حاصل کړه شاه جهان بشي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.